خیر تازه تکړه سیاج شریش په ورځ په خیر ده کور کوشنیان مؤمنان کور ګرده شای سره الله مو سرلوړي لره ډېر یخ دی راځئ چې یارانو یو چم وکړو ولاړ به سو د دې یخ ډنمارک څخه به ښایسته کندهار ته ځان ور ورسو و ان اف سي ته به ورسو د کاکا د زامنو سره به ورسو او کېدلی چې یو څوک مو هلته هم ووینو نو ډېر یخ دی راځئ د دوبۍ څخه اوس به ورسو میدان ته د میدان څخه به پسې ورسو کندهار ته په کندهار کې به ان اف سي نن ماښام د خیره که مناسب وخورو درې خبرې دوه ډېر ټینګ انډیوالان به راسره وي او که مو یو څوک ولیدل هم نه ویل کېږي راځئ د خیره سره ان اف سي ته به ورځو دا نن به ورځو د یارانو سره کېدای شي چې یو څوک ووینو یو څوک مو در ښکاره کړو هغه د ان اف سي ترافیک یې دلته په موټر ولې و ولا نن به په ان اف سي کې چې ډوډۍ وخورو بده نه ده ځای ښه ځای دی هوا ښه هوا ده او دلته نو داسې ښه خلک هم راځي د ډوډۍ سره سره کېدای شي یو نوی تجربه یو نوی شی هم ووینو شی منظره کس نفر هر شی هر چې نیویارک ته ځې هر شی امتحان و دغه به ورکوې نو کړپ بالا به یو میله وي راځئ چې ور بسم الله یې کړو څه ماشاءالله منظم ځای دی با 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 څنګه ځای کښېناستې انزله څنګه خراب کړی چېرته نه مېنده بزګر ته راغلي اصلي تاسې ماشاءالله تاسې ته راغلي دغسې ښه نو اوس چیرې یو الله ګل سرداره ښه په ان اف سي کې یو د خاکسار صاحب سره او خاص د مچا فرمایش دی چې خاکسار صاحب دغه دی خپل یو پیغام دی هغه ته واصل السلام علیکم احمد شاه جان وروره جوړ په خیر تازه تکړه سیاج شریش په ورځ په خیر ده کور کوشنیان مؤمنان کور ګرده شای سره الله مو سرلوړي لره ستاسو سره مو د دې ولیدله ډېر خوشحاله زما په غوښتنه او د خاص د اکا زوی الله ګل سردار الله دې دغه غمونه نه راویني ستاسو سره یو ځای مننه څه خدمت ما ته امر خدمت چای را سره وکړي الله خوشحاله کړي خیر یو سیمه شوم ډېر خوشحاله سولو بس د ستاسو ډرامې دي چې ګزاره کوي بس ډېر خوشحاله موږ ته امر خدمت
خیر یوسي زموږ تکلیف وسه یو جان مننه یو جان خدای په امان اکثر صاحب بیا د نږدې سره وینو شان دیواله بیا به ان شاء الله که ژوند سره خدای ګورو په امان د الله په امان. السلام علیکم تاسو ته ښه ماښام د الله په امان. ښه نو دا NFC وای دا څوک و؟ دا یو څوک؟ ډرامه باز و او د تمثیل والا تمثیل ښه دغه NFC کې خو دوې کیسې نورې وسولې بلابود د ډوډۍ ښه نو څنګه لاګول یو خو مو ښه ښایسته ډوډۍ راواخیستله په هېڅ ښه مزهداره وه او دوم خو دغه په ویډیو کې چې مو ولیدی دغه تمثیلي ډېر مشهور کندهارۍ دا مو هم ولیدی ټیک ټاکر فیسبوکر ممثل مو ولیدی ډرامه باز که تمثیلګر او په خاص ډول دا جامه چا چې دوی ډېرې غټ پېنې شوقي دی د جې بالکل سړي او موږ خاص د ده په غوښتنه باندې د جې سړي سره وکتل او ده ته مو یو خاص پیغام په ورکړي دا نو کېدای شي چې جامه چا موږ ډېر یادولو او دغسې یو دغه د الله پاک د خوا څخه پر اوسو چې دغسې یو سلام دوه نو عجب عشقي ځای دی ښه شمال هم دی والا نو دغسې که راځئ کندهار ته NFC به نه هېروئ کېدای شي چې تاسې هم دغسې یو ممثل سره مخ شئ او عکسونه ورسره واخلئ به 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 دکاندار باید دکان جواز چرا